شیطان نه دی، شیطان وایي په ایران کې راګوښې و. داسې کار شو. د خانه کعبه در ابراهیم علیه السلام تعمیر و. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا جوړ. لومبۍ خانه کعبه حضرت آدم علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام جوړه کړې وه. یاد ساتئ. په مخته ځمکه باندې لومبۍ کور حضرت جبریل جوړ کړی بیت الله شریف، او هغې حج له به بیا راتلو څوک؟ حضرت آدم علیه السلام. تاسو ویلي که نه چې حضرت آدم علیه السلام په سریلنکا کې راګوښې و د اسمان نه. کله چې الله جل شانه دې ته ووایي که نه چې دا څیز مو اوسه کو اوس تاسو ګوښې. آدم علیه السلام په انډیا کې په سریلنکا کې دې پخواني نوم سرندیب دی. سریلنکا کوم چې د انډیا بالکل په ساوت کې دی، یو ملک دی وړوکی جزیره ده سریلنکا. هلته آدم علیه السلام راګوښې و د اسمان نه. او حضرت حوا علیه السلام هغه راګوښې وه په جده کې، سعودي عرب کې جده نه ده کوم ځای کې چې ایرپورټ دی. جده په عربۍ ژبه کې نیا ته وایي. چاته؟ نیا ته. نو جدې ته جده ځکه وایي دغلته حضرت حوا علیه السلام راګوښې وه چې هغه زموږ ټولو نیا وه. صحیح ده. او شیطان نه دی، شیطان وایي په ایران کې راګوښې وه. خیر د اصبهان دغلته شیطان راګوښې و. بیا حضرت حوا علیه السلام چې وه هغه به حج له راتله مکې مکرمې ته، جدې نه مکې مکرمې ته. مونږ چې څنګه دې ځای نه لاړ شو جده کې پوه شو که نه په ایرپورټ باندې، او بیا 2 غنټې سفر به وي که نه، 2 غنټې مزل کوو مکې مکرمې ته. جی څه د پاسه غنټه دی که نه، ډېر ښه سفر یې مزه کوي. ایرپورټ په جده کې دی. جدې نه به مکې مکرمې ته حضرت حوا علیه السلام تله، او آدم علیه السلام به د سریلنکا نه تلو چېرته؟ مکې مکرمې ته. او تاسو ته پته شته آدم علیه السلام 40 حجونه هغه پیدل کړي د سریلنکا نه کوم ځای ته؟ مکې مکرمې ته. سریلنکا ده، د هغې نه چې راوړئ انډیا ده، بیا پاکستان دی، بیا پاکستان نه چې دی خوا ځي افغانستان او ایران دی، افغانستان دی، بیا د افغانستان نه چې داسې ځي خوا ایران نه ښکته کویت دی، بیا د کویت نه ښکته بیا عراق دی، بیا عراق پسې ایران پسې عراق دی، عراق پسې بیا کویت دی، کویت پسې بیا المملکة العربیة السعودیه هغه علاقې شروع شولې. د دې ملکونو آدم علیه السلام 40 پیرې تللی دی او حجونه. په 40م ځل باندې حضرت چې کوم حوا علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام د هغې ملاقات په عرفات کې شوی و. په کوم ځای کې؟ په عرفات پہچان ته وایي، یو بل پېژندل، تعارف عرفات. دغلته دواړه یو بل وپېژندل چې موږ خو هغه یو بره په جنتونو کې چې ښځه خاوند میلاو شو 40 کاله پس. دغه ځای ته ځکه عرفات وایي. ښه